أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دین الوان دے آیت مبارک کے اللہ تعالی جل شانہ عم نوالہ د مشرکین د باطل عقیدو ذکر اکو او بیا پاغه باندې رد مکو. اس پدی آیاتونو کې داغي د باطل عقیدو رد کول د پارا الله اس دلیلونه بیانوي. بدیع السماوات والارض، بدیع معنی علماء دا بیانی کہ معجد ایجاد کون کے، پیدا کون کے، جوڑون کے بغیر سے د سابقی مثال نمونی اور بغیر سے د علینا پیدا کئی نو اغیت بدیع ویلیش. کوئی اللہ ناشنا پیدا کون کی دی د اسمانون او د زمکی. اللہ دا اسمان او زمکا چکل پیدا کول نو د دې د پیدائش نوان دی د دې سمخکنا سنمونا سمادا نوا بغیر سے نمونی، بغیر سے د مادی، بغیر سے د علی اللہ دا اسمانونا او زمکا پیدا کرے دا. اس پدی خبر باندې د عیسایانو چاوی دا عقیده لري چې الله تعالی د عیسی علیہ السلام چې بغیر پلار پیدا کړی دی د دې مثال او نمونه نشتا. لہذا د عیسی علیہ السلام دا د الله زوی شو او الله پلار شو. نو الله او دغه عیسایانو دغه عقیده رد کیا او دلیل وته پیش کړي چې تاسو خدا ځان ته دا خبره مخامخ کړی دا چې عیسی علیہ السلام داغه پیدائش بغیر پلار شوی دی، داغه سه مثال او نمونه نشتا. نو د دین الله ما د دین غټ سی عالم سفلی علوی کی اسمانونه پیدا کړی دی، لاندې عالم سفلی کی می غټ ازمکه پیدا کړی دا او د هغه اسمانونو او د ازمکی پیدائش د مخکنه سو نظیر او مثال نمونه نوا. نو چې هر کله ما د اسمانونو او ازمکا بغیر سے مثال پیدا کړی نمونه نو د دې بارک خدا تاسو دا نه وای او یا دا څوک نه وای چې را د دې اسمانونو او د ازمکی پلار د الله تعالی وی. دا خبره خو تاسو نه کوي. نو بیا څنګه تاسو دا وای چرا اللہ دا عیسیٰ علیہ السلام پلار دی او دی زوی دی؟ وہ استاسو دا عقیدہ غلط دا او دا عقل او نقل دوارو خلاف دا. بیا اللہ و تبل خبر کئی چھ انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبت. سرنگ بشی دا اللہ دا پارا اولاد حالانکہ دا اللہ دا پارا بی بی خونشتا. مشرکینم دا عقیدہ لري چې د الله د پاره لوریانی ګرځي ملائک علیہ السلام. یهودیان چې کوم دي الله د پاره زوی ګرځي عزیر علیہ السلام. عیسایان د الله د پاره زوی ګرځي عیسی علیہ السلام. خو د دې دا عقیدہ نه دا نه دا نه دی دا دعوه کوي چې دا الله تعالی چې کوم دي بیبي صاحبہ هغه چې کوم دي خزا
بی بی مریم دا دا دعوی عیسایان نشی کولی نه او یهودیان سے دا دعوی کی چې دا الله د پاره خدشتا نه مشرکین وي نو الله وی چرا څنګه بشي دا الله د پاره اولاد حالانکه دا بی بی نشتا دې کې بیا علما کې فرق ده د عیسایانو د دین دا مطلب وی چرا څنګه چې ګندې دا اولاد پیدائش کیږي په کوم معروف طریقې سره چې هغه معروف طریقه چې ګندې د خاوند او د خدي ملاپ دی نو کو د دې دا مطلب وی چرا الله تعالی چې ګندې ځان لپاره بیبي داغه لپاره بیبي دا او داغه نه چې ګندې معروف طریقې سره بیا پیدا شوی دی دا عیسی علی السلام نو دا خو چې ګندې د دې دا خبره غلطه پدې ده که فرق په معروف طریقې سره د الله اولاد ځان له پیدا کولی نو معروف طریقه خدا دا چې کله خد خاون ملو شي نو بیا هغه نطفه پر رحم کې قراری کوي او بیا پاغي باندې نه میاشتې ټیم لګي نه میاشتې پس چې کم دی داغي بچی کیږي حالانکه الله خدا دین الوی قدرت خاون دی چې هغه په لفظ کن سره اسمان او زمکه پیدا کړي یو څه ته چې کن شا نو فیکون پس هغه سیز وجود تراشي حالانکه د الله بیبیم نشتا نو چې بیبیم نشتا نو دا معروف طریقې سره اولاد پیدا کېدل دا محال او ناممکن دي نو تاسو په دې عقیده باندې بالکل غلط یې چې د الله د پاره بچي اولاد ګرځوي وخلق كل شيء الله بیا فرمای چې الله خو د هر چیز خالق دی او هر چیز الله تعالی دې کوم دی په لفظ کن سره پیدا کول قدرت لري وهو بكل شيء عليم او دا الله په هر چیز باندې خو په هدي هر چیز خو پیژني داغه په هر چیز باندې علم دی اس یو چیز داغه د علم نه بهر نشته ذالکم الله ربکم دا د قدرت خاوندونو دا د قدرت د نمونو خاوند ذات دا الله دی ربکم چې تاسو رب دی لا اله الا هو نشته دی معبود نشته دی عبادت مستحق مگر صرف دا یو الله دا عبادت مستحق دی او په دې کې الله د خپل د عبادت خبره وکړه او د خپل د توحید ذکر وکړو چې الله په خپل ذات کې یو دی هغه سره څوک په عبادت کې په ذات او صفاتو کې شریک نشته او د الله تعالی د واحد کېدو او دا الله د توحید بارکه بیا علما عقلی او نقلی دلائل بیانوي لمړی خدا خبره چې دا کم خلق وي چې الله د یو نه سوا دي څنګه چې مشرکین د ابوتان الله لا شریکان ګرځي او هغه ته خدایان وي اوسو پکې دا وي چې را عیسی علی السلام چې کم دی خدایم دی دا غمورم چې کم دی هغه تم د خدای حیثیت ورکیا نو اوس کو فرق دی یو ذات نه د یو الله نه سوا نور خدایان کې دی شولې او یاد د کائنات صانع او مدبر او جوړون کې د یو نه زیات کې دی شولې نو بیا کو فرق دا یو نه زیات خبره خو نه بیا په دو باندې منحصر ده نه په دریو باندې نه په څلورو باندې دا خو بیا بشمار خدایان شو نو چې کله بشمار خدایان شو دا غي شمار نه کیږي نو دا خبره په براهین سره براهین ابطال تسلسل سره باطل ده چې رب بشمار چې دا غي اړو حد شته نه څومره خدایان دي هغه اړو حد شته نه نو دا خبره غلطه شولا چې د یو نه زیات خدایان کې دي شي دویم غو فرض حال دو خدایان وي یو نه زیات دو خدایان دي اوس فرق دغه دو خدایان که فرق دوی د یو کار کولو ارادو کی مثلا یو خدای وي چې زید چې کوم دی داغه د حرکت ارادي کولو ارادو کی چې دا زید د حرکت شروع کی او بل خدای وي چې دا زید دی ساکن وي پسې باندې ولاړ وي نو دا خبره خو محال شو چې په یو ټیم باندې اجتماع ضدین چې یو روان شو بل وی ادرېګا نو دا خبره محال ناممکن ده بدی کې بخامخا د یو اراده پوره کیږي او د بل بنو پوره کیږي د چا چې پوره شولا هغه خالق دی مالک دی او چا چې پوره نشولا هغه عاجز شو یعنی مغلوب شو
لہذا مغلوب چې کم دی هغه خدای نشي کېدی. او که فدواړه په یو کار باندې متفق هم شي، دو خدایان په یو کار باندې متفق هم شي، نو دغه دی چې کله دی په یو کار باندې متفق شي یو به د بل موافقت کوي، گویا یو به د بل تابع ګرځي او تابع چې کم دی هغه خدای نشي کېدی. لہذا دا خبره غلطه شوه چې یو نه زیات دو خدایان. بیا کائنات نظام ته وګوره، دا نور او سپومې نظام ته وګوره، په یو طرز باندې په یو طریقه باندې په یو واحد نظام باندې راخیږي او ډوبېږي غیبېږي. دغه شان د انساني نسل پیدایش ته وګوره، هغه په یو طریقه باندې چې د انسان نه انسان پیدا کېږي، د هغې دپاره بیا د خاوند او د ښځې ملاپ ضروري دی. داسې نه دي شوي چې د انسان نه د ځناور پیدا شي. دغه شان که ځناور هم دي د هغې د پیدایش یو نظام را روان دی. هر یو ځناور نه هغه خپل د هغه د جنس نه هغه پیدا کېږي چې هغه کم جنس وي. مثلا ګډه دا د ګډې نه ګډ یا ګډه پیدا کېږي، چیلې یا چیلې ته نه پیدا کېږي، غوا دا د هغې نه بسخې یا سخې پیدا کېږي، د هغې نه کټې یا کټې نه پیدا کېږي. دغه شان نور نظام د باران نظام وګوره، باران چې کم دی دا د اسمان نه بورېږي، غله چې کم دی هغه د ځمکې نه پیدا کېږي. الټه نظام پکې نشته چې غله دې د بره نه پیدا شي او باران دې د لاندې نه وشي. نو دا یو نظام چې دا کائنات په نظام روان دی، نو د دې دا خبره ښکاره کېږي چې د دې چلولو والا یو ذات دی. هغه یو ذات څوک دی؟ هغه الله دی. دغه شان زمونږ دنیا کې مشاهده ده چې کوم دی کې ډېر کثرت وي، نو دا کثرت چې کوم دی دا د وحدت تابع وي. مثلا یو سکول دی، یو کلاس کې چې کوم دی د هغې استاد مشر وي، بیا په هغه سکول کې څومره استادان وي د هغې مشر پرنسپل یا هیډ ماسټر وي. دغه شان د ملک مرکزي چې کوم نظام وي د هغې کې د وزرا مشر چې کوم دی وزیر اعظم وي، د صوبو کې چې کوم دی د وزیرانو مشر وزیر اعلی وي، د یو محکمې مشر چې کوم دی هغه ډایرکټر وي. دغه شان د فوج چې کوم دی یو چیف کمانډر وي، دغه شان یو صدر وي. نو گویا دو وزیر اعظم، دو صدورا، دو ډایرکټران، دو پرنسپلان په یو اداره کې چې کله وي هغه نظام به درهم برهم وي. نو لهذا دینه دا ثابته شوله چې دا کائنات دا ټول څیزونه په یو طریقه باندې چلیږي. د دې چلولو واحد یو الله دی چې هغه لا اله الا هو، چې هغه الله دی چې د عبادت مستحق دی، د هغه نه علاوه بل ذات د مستحق نشته. خالق کل شیء فاعبدوه، او دا الله خالق دی د هر څیز، نو پس تاسو د ده بندګي وکړئ. نو چې کله الله تعالی خالق شو، نو د خالق او د مخلوق درمیان به هغه رشته هغه به د زوی او د رشته دارۍ نه وي، هغه به د عبودیت او د بندګۍ وي. مخلوق به د خپل خالق بندګي کوي او د هغه به عبادت کوي. لہذا الله هغه ذات چې هغه د عبادت مستحق دی، پس تاسو د هغه عبادت وکړئ. وهو علی کل شیء وکیل، او دا الله په هر څیز باندې کارساز دی، نگهبان دی. اوس ورپسې آیت مبارک الله فرمایي لا تدرکه الابصار. الله د خپل ذات بارک خبره کوي چې د الله ذات داسې ذات دی چې ابصار معنا دا نظرونه، نگاه، د بصر جمع ده، او ادراک ویلی شي د یو څیز احاطه کول، را لاندې کول، ګیرول. د الله ذات داسې بمثل ذات دی چې ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ نا روایت ته چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الله څومره جنات او فرشتي او ملائک او د نور مخلوقات حیوانات دا ټول څومره پیدا دي، پیدا کیږي تر قیامت پورې، او دا ټول په یو قطار کې ودرېږي او د الله د ذات معاینه کوي، نو دی به د الله د ذات احاطه ونکړي شي. لا تدرکه الابصار، احاطه نشي کولی نظرونه د الله د ذات، چې د الله ذات به مثل ذات دی، د هغې هیڅ یو مخلوق احاطه نشي کولی. وهو يدرك الابصار، او دا الله چې کوم دی د تمام نظرونو احاطه کوونکی ذات دی. د الله د نظر نه هیڅ یو څیز پټ نه دی. الله د هر
په کائنات کې په هر څه باندې نظر دی، بصیر ذات دی، هر چا لیدونکی دی، د هر چا عمل لیدونکی دی، او اس یو څیز د الله دا نظر نه بهر نه دی. اوس دلته چې لا تدرکه الابصار، چې نظرونه د الله د ذات احاطه نشي کولی. بعض خلک دلته د ادراک نه معنا لیدل کوي او روایت چې را قتل. اوس د کتو باره کې چې د الله د ذات پسترګو باندې لیدل باره کې د دې کې بیا یو فرقه ده معتزله خوارج، هغه بالکل انکار کوي د دې آیت په بنا باندې چې د الله تعالی ذات نه په دنیا کې څوک لیدي شي او نه په آخرت کې. ولیکن بیا د اهل سنت دا عقیده ده چې پر ورځ د قیامت او په جنت کې به انبیاء کرام علیه السلام او مؤمنین د الله دیدار کوي او د الله زیارت پکوي. اوس دلته بعضې پکې اختلافات نور هم شته، خو دنیا کې چې کوم دی داسې نظر د چا نشته انساني قوت طاقت چې په دنیا کې د الله دیدار وکړي، د الله وویني. صرف ما سوا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د معراج په شپه باندې د الله دیدار کړی دی. پای کې د بعضې بیا علماو د صحابه کرامو اختلاف شته، خو حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په ډېر وثوق سره فرمای چا د هغه نه تپوس وکړو چې په معراج په شپه باندې د الله پیغمبر الله لیدلی دی، نو هغه ورته وفرمایي چې تاسو په دې کې ولې تعجب کوئ؟ ابراهیم علیه السلام الله تعالی د خپل خلت دپاره خاص کړی و، موسی علیه السلام چې کوم دی الله د خپل کلام دپاره خاص کړی و، او جناب رسول الله صلی الله علیه الله د خپل دیدار دپاره خاص کړی دی. نو هغه په ډېر وثوق سره فرمایي چې د الله پیغمبر د معراج په شپه کې هغه عالم دنیا نه وه، هغه بره آسماني دنیا وه، نو هلته هغه دی کې د الله پیغمبر دنیا کې د هغه دیدار کړی دی، ما سوا د هغه نه بل چا د الله دیدار څوک په دنیا کې کول نشي. تر دې چې موسی کلیم الله کله الله ته سوال وکړو چې رب ارنی انظر الیک، یا الله ما ته خپل ځان وښایه. نو الله چې اے موسی کلیم الله ته ما نشي لیدلی، وایي د الله هغه تجلیات او الله ذات لیدل په دنیا کې ناممکنه دي، خو د موسی کلیم الله د سوال نه دا ثابتېږي چې د الله دیدار ممکن دی، ځکه د الله پیغمبر دی. نو پیغمبر چې کله یو څیز مطالبه کوي د هغې څه نه حقیقت وي، خو لیکن دا په دنیا کې د انساني نظر چې کوم دی د الله دیدار کول د ده پر محال دی، او په آخرت کې چې کوم دی په ورځ د قیامت په مؤمنین او انبیاء کرام ته الله دیدار کوي. ځکه حدیث مبارک کې راځي د الله پیغمبر یو فیره ماسخوتن ټیم کې سپومۍ راختلې وه، صحابه کرام ته فرمایي چې تاسو دا سپومۍ چې کومه راختلې ده آیا تاسو دا وینئ؟ هغوی وی او بغیر څه رکاوټه هغوی وینو. نو دغه شان به تاسو د الله دیدار هم کوئ په ورځ د قیامت او جنت کې څنګه چې دا سپومۍ په اسانه دی. لہذا تاسو د مانځګر لمونځ او د سبا لمونځ کې کوتاهي مه کوئ. دغه شان جنت روایت لري چې جنت کې به جنتیان ته आवाज وکړي شي چې اے جنتیانو تاسو نور څه غواړئ؟ هغوی به وایي چې یاره موږ نور څه غواړو، الله موږ ته جهنم نه خلاصې راکړه، جنت ته داخل کو، نعمتونه دي، حورې غلمان دي، قسمه قسم میوې دي، خوراکونه دي، راحت او خوشحالي ده، نور به موږ څه غواړو؟ دغه دی کې به الله تعالی خپل حجاب پرده ابه لرې کړي او جنتیان به د الله دیدار وکړي او د دې نه به زیات هغوی ته بل محبوب څیز نه وي. نو بهرحال په دې کې د بعضې خلکو اختلاف دی، هغه دا وایي چې دنیا کې دا معتزله خو چې نه په دنیا کې شته او نه په آخرت کې شته، او اهل سنت ول دا عقیده ده چې دوی به چې کوم دی په قیامت کې او په جنت کې چې کوم دی د الله مؤمنین انبیاء کرام به دیدار کوي. وهو اللطیف الخبیر، او دا الله باریک بین دی او خبر لرونکی ذات دی. بدیع السماوات والارض، الله ناشنا پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکې دی. یا الله تعالی بغیر څه د سابقه نمونې اسمانونه او ځمکې پیدا کوونکی دی. نو ان سرنګ بشي یکون له، سرنګ بشي دی الله لرا ولدن اولاد بشي،
ولم تکن له صاحبة حالانکہ د دې الله بیبي خو نشته وخلق كل شيء او پیدا کړی دی الله هر شیز لرا وهو بكل شيء علیم او دا الله په هر شیز باندې خو پیجندون کې دی اغه لرا ذالکم الله دا دی الله ربکم چې تاسو رب دی لا اله الا هو نشتا د عبادت مستحق مگر عمدہ اللہ د عبادت مستحق دے خالق کل شیء پیدا کون کی د ہر یو چیز دے فاعبدوه پس ددی خالق او ددی اللہ عبادتو کے وهو علی کل شیء وکیل او دا اللہ په هر چیز باندې کارساز او نگہبان دے لا تدرکه الابصار نشی کولی احاطہ نظرنا د اللہ تعالی د ذات وهو يدرك الابصار او دا الله د تمام نظرونو احاطہ کون کې دی وهو اللطيف الخبير او دا الله باریک بین او خبر لرون کی ذات ته بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کون کې دی د اسمانونو او د زمکه او یا بغیر سے مثال نمونی پیدا کون کې دی الله تعالی د اسمان او اسمانونو او د زمکه نو ان یکون له ولد سرنگ بشیدی اللہ دا پارا اولاد ولم تکن له صاحبہ حالانکہ نشت دا اللہ دا پارا سبیبی وخلق کل شیء او ہر یو چیز اللہ پیدا کردی وهو بكل شیء علیم او پا ہر یو چیز باندی اللہ خو علم لرون کی دی او خو پیجندون کی دی اغیلرا ذالکم اللہ دا دی اللہ ربکم چستاسو رب دی لا الہ الا ہو نشت دا عبادت مستحق مگر دا اللہ دا عبادت مستحق دے خالق کل شیء خالق دے پیدا کون کی دا ہر یو چیز دے نفعبدوه پس ددی اللہ عبادتو کے وهو علی کل شیء وکیل او دا اللہ پا ہر چیز باندے کارساز دے لا تدرکه الابصار احاطہ نشی کولی نظرنا دا اللہ دا ذات وهو يدرك الابصار او دا اللہ دا نظر تمام نظرونو احاطہ کون کے دے وهو اللطیف الخبیر او دا اللہ باریک بین او خبر لرون کی ذات تے